غرمه به خبر در کوم ما خام داسې ما خام خبر در کوم سحر داسې. دا ټول اخبار د غیب نه دی. ما یو ملمه راغلی و هغه ته مې دا ځای پیش کنو دا خو اخبار دی و اخبار خو زمانم مې لږ صبر خو کا لږ صبر وکړه مخکې. ذالکما مما علمنی ربی دا کمال دی چې ما ته زما رب علم را کړی. ګوره اخبار مو ته ویلی شو علم هم ویلی شو. انی ترکت ملت قومی لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون. اوس عقیده ورته ښایي. تفسیر قرطبی نهم جلد 191 صفحه. بعض چاپنوں کی 115 صفحه. دالی کی وکان هذا من علم الغیب خص به یوسف علیہ السلام. دغه څه چې دلته بیان شو دا علم غیب چې خاص شو په دې سره یوسف علیہ السلام د تور کړی شو. نو خص به یوسف دا معنا چې بل ته جایز نه ده. خص به یوسف په ذالک الوقت دغه وخت کې د تور کړی شو. وم نمبر 8 سورة یوسف در لسمہ سفارہ شپگ 9 نمبر 8 آیت نمبر شپگت یا کی حضرت یعقوب علیہ السلام یو خبر کړی و. قال انما اشکو بثی وحزنی لله واعلم من الله ما لا تعلمون. دای مخ کې ذکر شوی دا دعوه د کړی و بچو مخ کې ز علم لرم چې دا علم ماته من الله عطیشو آغا الله تعالی مون چې تاسو یې نه لرئ. کله چې هغه انجال بشیر القاه علی وجهی قمیص په مخ د یعقوب علیہ السلام واچ فرتد بصیرا بناش دو فرمایل علامه قل لكم انی اعلم من الله ما لا تعلمون. داغه ته اشاره وا چې پایت نمبر شپږته کې د دعوا کړی و. نمیو در طویل ز علم لرم من الله هغه لا تعلمون چې تاسو یې نه لرئ. نو انی لا اجد ریح یوسف ویلو دعوی کړي و چې عالمو هغه صادق شو. دغه د غیب خبره د حضرت یعقوب علیہ السلام ته علم پنس قرآنی کې ویل شي چې دا ز علم لرم من الله. دین بعد باز هغه اطلاقات چې اظهار الغیب اطلاع الغیب انبان الغیب تعبیرونه تشوي. علم غیب جزئی عطائی عمدغه معبر ده په تعبیر د اطلاع الغیب سره انبال الغیب سره انبان الغیب سره اظهار علی الغیب سره دا ټول اطلاقات یو شان په اطلاق د علم هم پکې دي شي. سورہ ال عمران 9 نمبر 1 عیسی علیہ السلام دعوه کوي وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. خبر بدر کوم هغه چې تاسو یې خورئ هغه چې ذخیره کوئ په کوټو کې. سچ خورئ او سچ ذخیره کوئ پای خبر در کوم. دا د غیب خبره وا. دینه تعبیر په انبا سره شو. مدقه انبا په نور نصوص موږ ثابت کړ چې علم یو طویل شي. ځکه انبا او اخبار سبق علم غواړي کنه چې علم نه کله اخبار کیږي. ما ته یو دوه مولیان یو وخت راغلی وو نا جوړه شانو ناغي دا وی چې مونږ امباو اطلاع منو خو مونږ ته علم نشو ویلی. بیا ما ورته دا نصوص پیش کړل. ندمات وی چې تاسو د علم غیب ته عطائی وای ما یاو سم منطقین شان ځان غنو وی عطا خودی تویلی چې سلب الشیء عن النفس و یعطاؤه للغیر. ځان نشه سلبول او بل تور کول چې عطائی شنو معنا دا چې خدای تعالی د ځان نه سلب کړي دی او بل ته ور کړي دی.
نو ما غي نه دې خبرې په دوه قسمه جواب وکړم. یو په نقص باندې او دویم می صحیح محمل د دې ورته وخود چې مختصر کې د عطا او تعریف په حاشیه کې وی چې سلب الشیء عن النفس ويعطاه للغیر. خو عطا دو قسمه ده، یو عطا ده په ذوی الاعیانو کې، بل په اعراض او اوصافو کې. عطا په اعیانو کې همدغه تعریف دی چې سلب د شی دی د نفس نه او عطا د غیر لره. دا قلم دی، دا پاڼه ده، دا موبایل دی، مثال په تور دا د اعیانو نه دی، عین دی. دا چې ته چاته عطا کې نو نشي کېدی چې تا سدیم پاتې هغه سره دی می خپل تا نه لاړ هغه ته ورکول شو. نو سلب الشیء عن النفس ویعطاه للغیر دا د عطا په اعیانو کې تعریف. هر چې د عطا تعریف دی په اعراض او په اوصافو کې، هغه ته دا تعریف نه صحیح کېږي چې سلب د ځان نه عطا غیر لره. زه د یو مسلې علم تا ته در کوم، زه پای کې معلم ستایم، مثال په تور تا ته مې چې درکنو زما علم خو لا پسې قوي شو کنو، نو زما نه خو علم سلب نشم. نو دا خو مسله د علم دا د اعراضو نه دا د اوصافو نه دا. خالق چې چاته ورکنو دا معنی نشو چې ځان نه سلب قبل ته ورکو. دا غ تحقیقی جواب د مختصر د عبارت دی چې دوی د عطا تعریف دغه کوي. خدای دا وی چې نو اصل ته خدا فرق پکې نشته چې دا عین دی او دا عرض دی، مې چې نشته زبنه قزو کما. ته په علم ظاهر کې عالمې کنه وی چې يم مې دا علم چا در کړی وی، خالق را کړی. مې دا استاد انا قزل ته موارد دی چې ځان نه سلب کړی تا ته در کړی دی. چې څه جواب غزي کې استای مغه په علم غیب کې زما جواب دی. یاره دواړو نه چې لار ورکه شو نو دا یو پکې داسې منطقي شانو وی چې یاره زه خو خطا شوم او دا علم ظاهر مونږ ته خالق نه دی را کړی. چټ انکار یو دا خالق مې نه در کړی وینا. ما نبی علیہ السلام فرمائے انما انا قاسم والله يعطي، ز قاسم مخد تعالی ورکی. دا څه شی یادې قوم دا علم یادې کنه، علمین یادې هغه د ورکول والا دی او قسمت ز کوم. نو دغه تعریف باندې کله در باندې اعتراض بیاونه کی چې یره عطا خودی طویل شي سلب د شی د نفس نه عطا دغه. دا یو عجیب قوم دی چې ته نصوص پیش کوا، دلایل پیش کوا، دی به یو شي پسې کلک ونه خېل. تا به آیت پیش کړي، اوس د مختصر د حاشیې په دې عبارت د علمناه من لدنا علما د ابن عباس علم الغیب مقابله چرته کېږي؟ دا کم انصاف دی؟ بیا د هغې یو ښه محمل پیدا که که نه، هغه خو علماو ښایسته د هغې عبارت چې یو خبره یې وکړه ښایسته محمل پیدا که چې هلکه دا عطا ده په عین کې نه په عرض کې. ضد دی، عناد دی. نو دا کم علما چې وي دی وخت مناظرې ناروا دي سمه خبره کوي، ځکه چې مناظره خو د احقاق حق او د ابطال باطل د پاره وا چې جانبینو ته یو دلیل نه معلوم بلی پیش کې تسلیم. اوس جګړه ده، ته دلایل وایا، هغه به مخکې نه ستا دلیل د پاره ستا خبر خو د سره نه مني او نه حق مني، ولو که دا حق په نصوصو په ایتونو ثابت وي. خو دی وایي چې زه په څه شکل د دلایلو جواب پیدا کړم. دارنګې سورہ آل عمران 109 نمبر آیت، ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، نه خدای تعالی چې اطلاع درکړي تاسو ټولو ته په غیب باندې. نفی رالا بعض خلکو غونې نفی کلی به کوي چې بالکل نه ورکوي، لږم نه ورکوي، چاتم نه ورکوي، داسې نه ده. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، لیکن خدای تعالی غوره کوي د رسولنا هغه چې دی خوښوي. فآمنوا بالله ورسوله، نو دا ثابتوي چې کل ته دا علم نه ورکوي، که ورکوي بعضې خلکو ته ورکوي، او دا ثابتوي چې غیب کلی تفصیلي نه ورکوي، که ورکوي په بعضې مغیباتو یې ورکوي. دارنګې صورت جن آیت نمبر 26، عالم الغیب، الہ په غیب عالم دی، ولا یظهر علی غیبه احدا، غلبه نه ورکوي خدای تعالی په غیب او علم خپل باندې یو کس لرا. نکره فی سیاق النفی راله کنه، یو تم نه ورکوي، که استثناء نه وي بس دلته مسله جوړېده. بیا کوم ځای کې چې نفی راغلی د غیب معرف راغلی ده، لا یعلم غیبا، داسې الفاظ نشته چې نکره فی سیاق النفی راشي اړو یو غیب علم نشته. غیب استعراقی کلی یادوي، الف لام پکې استغراقی کا.
دیزی کی نفر علی مطلقا لا یظهر علی غیبه احدا یوتم غلبا نور گئی کوس دلتا استثناء موجود نوے مسئلہ گرانا و بیا با اچاتم دا علم نقائل کی دی خپل استثناء موجود دا الا من ارتدا من رسول چغور کی دا یو رسولنا آغا تصور کی بیا اظہار علی الغیب دینا تعبیر پیمبام کے دیشی سورہ آل عمران سلور اختم نمبر ایتام دا مریم وی بیو دا زکریا علیہ السلام حالات بیانی کردے بیا فرمائی ذالک من انباء الغیب دا اخبار دا غیب نوحیه الیکا وما کنت لدیم تنوی دوی سرا آغا وخ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم تاسوئی نالتا دا طول نصوص یا پا درجہ دا انباء کی یا داغین تعبیر پا اطلاع یا داغین تعبیر پا اظہار یا پا انباء او یا پا علم سرا تعبیرون تشوی دی دا غیولس نصوص دلیل دا دی چی مخلوق خواسو تا چا حصہ دا دیشتا دی اگا آیتون چی مخ کے ما پیش کرل پنزی اشپک دلیل دا دی چی نشتا دی اس ٹکراو مکا و تطبیق خود بخود دیتا تا جوڑی گی چی نفی دا الغیب معرف استغراقی رانا کل غیب ممنا او اثبات دا بعض مغیباتو کا او نفی دا ذاتیو کا او اثبات دا عطاو کا چی عالم من اللہ یا من لدننا دا طول تصریحات دا دیدی چی عطائی دے ذاتی نہ دے دلتا یو دو روایات تاسو تا مستند و حوالو سما ذکر کری دی چچام پا دے مسئلہ کے شکی دے روایاتو تدیو گوری و انتہائی دی وی ریگی دا نبی علیہ السلام پا علم دے اعتراض نہ کئی اولین اعتراض دا رحمت للعالمین پا علم غیب باندے دا منافقانو دا مدینی منوری کردے اول انکار تفسیر بغوی دویم جل یوسل سلو اختم صفحہ دا لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم دا دی کریم شرح کی صدی رحمت اللہ علیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی امتی فی سوریہا فی التوین پیش کرے شو زما امت ماتا پخپلو صورتنوں کی پیوخٹا کی دیوال کی مراد دتوین دیوال کما عرضت علی آدم علیہ السلام لک آدم علیہ السلام تا چی پیش شویو دغا شان طول امت ماتم پیش شا و اعلمتو علم را کرے شماتا دا من یؤمن بی و من یکفر بی زما امت کی چی سوک پما کفر کئی و سوک پما ایمان راوڑی دا دی طول علم را کرے شا اعلمتو علم را کرے شا دا دی گورا تعبیر دا علم کئی فبلغ ذلك المنافقین عباراتو تا گو رئی ورسل دا خبر منافقینو تا فقالوا استهزاءنا قولیو کتوکو مسخرو پنت زعم محمد انه یعلم من یؤمن به ومن یکفر گمان نبی علیہ السلام دے کئی چی من یؤمن به من یکفر به بانے دے علم لری لا آغا یادی چی لم یخلق بعدو ترس پیدا ندی ونحنو ماہو من ورسر ما یعرفنا من نپی جنی من ورسر من نپی جنی قیامت پوری چی امت را روان دے مومن و کافر دعوی کئی چیز پی علم لرم اعتراض چوکا منافقانو کا فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ترا پیغام لاڑا منافقان دا سے خبر کئی فقام علی المنبر خبر دیر پیچی دوا کنا او خبر ضروری وا منبر تا پی پرتش فحمد اللہ واتنا علی غٹ جلسہ اجتماعی پی جوڑا کڑا خلق را غنش ثم قال ما بالا قوام طعنو فی علمی سچل دے قوم لرا چھ زما پا علم تعنی لگئی دا علم دا غیبو کنا قیمت پوری مومن دا کافر نبی لول دا علم دا غیبو دے او تعبیرم پا علم سر کی گی او بیا اعتراضم و زما پا علم کئی سچل دے قومن لرا تعنی لگئی فی علمی زما پا علم لا تسألونی عن شئین پختن مکوی زمانا بارد سشی کی آغا فی ما بینکم و بین الساعة ستاسون تر قیامت پوری الا انبأتکم به مگر خبر بدر کوما سنگ دعوی اکڑا دا مبارک دیر عجزی بکولا دا اظہارات نکول خوور سرسا علمو دا دے چکل منافقین اعتراضو کنو ودری دا نن قیامت پوری چه سخبری پختنا کوئی او کئی زب خبر در کو
وقام عبد الله بن حذافه السهمي فقال من ابي يا رسول الله پلار میں سوک دے قال حذافه عمر فاروق سے پوښتنه چې نبی علیہ السلام په جلال لے دا عمر روایت دی چې کوم روایت کې راځي چې ما یو خپل خوا صحابه او تو قتل په صادرونو کې سرونه ټټکړي او جړلې د نبی علیہ السلام هغه خفغان باندې خفو عمر فاروق سے پاس بل روایت کې راځي راغه رسې پتاحیات ورته مخامخ کې ناس یا ودریدا یا رسول الله رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبالقران اماما وبك نبیا فاعف عنا عفى الله عنك منتعفو کا و تعالی بتا تو استومت تعفو کی فقال النبي صلی الله علیه وسلم فهل انتم منتهون تاسو من شوي تعنب زما په علم بیا نه لګوي خلکو ویل چې نه بلګو ثم نزل عن المنبر بيد منبر نه راکوش نازل شدا آیتان چې لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم دی نزول کې امام بغوی رحمت الله علیه دا راخست او دا ډیرو تفاسیر راخسته دي یو چې کم سو کم د نبی علیہ السلام په علم کې شک لري دا روایت د سترګو ته ونیسي دا شکوک به ختم شي او دا د منافقانو طعنه وا په علم د محمد عربي باندې اسنه چې په نفاق کې راشي او نبی علیہ السلام په هغه وخت خفه شوی دی که وسم څوک طعنه په ولګي نو په مرقد کې به دغه امتینه ناراض او خفه شي بعض حضرات د بریلیانو چې دلته افراط نه کولې نو موږ به دغه الفاظم دلته نه ویلې چې دومره لري او دومره نه لري او دا لري او دا نه لري دا ما تاسو ادب ښکاریږي دا مسله بالکل زیر بحث ګرځول نه دی پکار زمونږه لا څه علم دی چې د نبی علیہ السلام د علم به مونږ اندازې ولګو ابرستو تاسو ته روایت راشي تاسو ته ما اشاره ده دی وکړه ګوره په نسبت د مخلوق د علم بیا علم د نبی علیہ السلام به دومره زیات غنی لکه هغه چې بحر یو د ټول مخلوق علم ورته ساز کې به دومره زیات غنی خو داسې به نه وایي چې دا مقابل د علم الله کې مساوي دی نه هغې مقابل کې بیا ډېر قلیل دویم دا واقعي ته غوږ شي چې دویم د اعتراض په علم چا کړی دی کتاب المغازی د واقعي اول جلد 109 صفحه ده تبوک نه نبی علیہ السلام را روان یو منزل کې شپرالان سبای شو او خان سریدل ورکش و خوا د نبی علیہ السلام القصوام صحابه کرام داغه په طلب کې ګرځيږي د نبی علیہ السلام سره عمار بن حزم موجود دی عقبی بدری عقبه اولا کې اسانی کې شرکت کړ قتل یوم الیمامه شهیدا کان فی رحلین د په ډله کې زید بن اللسیتو دا ډلې وی کنه کورنۍ وی کان فی رحل زید بن اللسیت چې یو د بنی قینقاع یو رجلو اصلا یهودی و اسلام راوړ فنافق منافق وکانه فيه خبث اليهود وغشهم داغي غبدي پکې و د مظاهر د اهل نفاق نو فقال زید وهو في رحل عماره خو دی وخت کې عماره موجود نو عماره بن حزم هغه د نبی علیہ السلام سره التزان ته ډلې دي خیمه والدي او په دې ډله کې زید بن لسید منافق موجود دی د زید بن لسید دا خبر وکړه علیس محمد یزعم انه نبی یخبرکم عن خبر السماء آیا دعوه نه کوي چې پیغمبر د اسمان خبر درکړي وهو لا يدري اين ناقته پویږي نه چې خو چرته دا ګوره د اعتراض په علم د نبی علیہ السلام باندې منافقو کا نبی علیہ السلام جلال کې راغی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم چا ورته وی ان منافقا یقول منافق وای چې ان محمد یزعم انه نبی وانه يخبركم بامر السماء ولا يدري اين ناقته واني والله ما علم ذا قسم بالله علم ذاتي نلرم کسدی ما سره الا ما علمني الله ما تزما رب علم را کړي ګور استثناء وکړه برته ذاتي نلرم کدی ما تزما رب علم را کړي وقد دلني عليها او خبانه ما ته خودنه کړی د چې چرته ده یا فی الوادی فی شعب کذا و کذا
الشعب اشار لهم الیها، اشاره متوکړه غفلانی ناو کېده. حبستها شجره بزمامها، د دې هغه پړې پریو پوزو کې چې کم پړې او غاړه کې پړې دی هغه د دیونه پجر لکن خطه دی ناغونی هغه دار روانه ده ماته خو هغې سره کړې ده. فانطلقوا حتى تاتوا بها، لاړ شئ امر یې وکړه رای ولی. فذهبوا فجاءوا بها، چې ورله رای وست همغه شان و چې کوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته اخبار کړی و. دا واقعه د دغه منافق د اعتراض دلائل نبوه خسته 5 جلد 202 صفحه. اے امام بحقی په دلیل د نبوت کې راخلی، دلیل دا علم د نبی علیہ السلام څه ګرځي؟ دلیل د نبوت ګرځي. منکر د نبوت منکر دی، دا د نبی علیہ السلام د شان منکر دی چې دا نه مانی. فتح الباری در لسم جلد 346 صفحه. اسد الغابات ابن اسیر اول جلد 206 صفحه. البدایه والنهایه دریم جلد 294. الکامل فی التاریخ د ابن اسیر اول جلد 342. الوافی بالوفیات سلورم جلد 88 صفحه. تاریخ ابن خلدون دویم جلد 50 صفحه. تاریخ الامم والملوک دویم جلد 144. تاریخ الاسلام د امام زهبی دویم جلد 641. دې ټولو دا واقعه راخسته چې د منافق د اعتراض کړي وو. دلته لفظ د علم دی، والله ما اعلمو الا ما علمني الله. دا دوی اعتراضات چې نبی علیہ السلام ځان ته علم هم ثابت کړی دی. فلفظ د اعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی سرا او یاد لا والله ما علمو الا ما علمنی الله سرا. دریم روایت د حدیثو سنن دارمی ذکر کړی دویم جلد 1 صفحه باندې. کله کتابونه پیش کوم درته، کله د ورقاتونه عبارت وایم. طالبان چا درته وی طالب څه شي ته وی ورته وی شکی ته وی، شکی چار شکی شکی عبارت مولی کا صفحه مولی کا جلد مولی کا بیم شکی دا به یې پکې کنه. دومره عبارت څوک ځان نه جوړولی شي چې نه یې پکې، خدا مغې نه مې را نقل کړي دي. چاپونو اختلاف جدا خبر ده که تا سره یو چاپی تا پیدا نکړه، هغه باب پیدا کا، هغه آیت پیدا کا، تفسیر کې هغه ځای راواړه وځان ته دومره درته ما اسانه کړه نوړی مې کړه نو غاښونه خو په خپله هم خوځوه که نه، غاښ خو زه نشم خوځولی، لږ ته هم خواري کوه ورکې. تاسو ولې د نبي علیه السلام امتیان نه یې، د دې دین خدمت والا نه یې، یوازې همدا زه یم، زه مجرم یم چې 2 بجې 3 بجې د ورځې کښېنم شپې تر بېګا تر 1 بجې زه ناستم دا ورقات تاسو ته ما جوړول. تاسو خو کېنئ دا وګورئ راوایړوئ، بیا عبارت تاسو را نقل کوئ، بیا درته پته لګي چې دا آسان کار دی که سخت کار. نو زه د وخت د کمبوتۍ د لاسه چې مسایل مې ډېر لیکلي کورس کې او وخت کم او ګرمي زیاته ده، 11-12 بجو نه اخوا طالبان نه ټینګېږي. یو وخت به داسې و زه به 1 بجه فارغ یم د کورس مناظره، زما هم شوق ډېر و، مسله به مې یوه وه، 5 ګنټې به په یوه مسله لګیا وم. اوس ډېر تیز روان یم انشاءالله، څه پرېږدم نه پکې، خو تیزی کوم دا عبارتونه اکثر سند پرېږدم، کله داسې کوم چې بس کتاب نه راخلم. نو ویډیو ریکارډ والا یې که اډیو والا یې که تاسې دا فکر مه کوئ دا کتابونه ډول ته پراته دي، ډول نه دی، دا پکې دغه عبارات او طالب سید محمد صاحب غریب پې د شپې ځان ستړی کوي، دا راخلي په دې کې باقی دی ټول کومک ما سره دی کوي، تیار کاغذ در ته پکې ایښي، قلمي اشاره ورته کړي چې غلط نشي پکې بیا، به زما صرف ویلي، خو یو نظر نه خو یې زه مو باسم که نه. دا دارمی دا 100 صفحه ده او علم هم فضلی خی کنه، یعنی که کتابونو ته کینه کې دي شي چې ډېر کمزوري کتابونو کې، لیکن یو شیخ الحدیث د زمانه ور سره په کتابونو
په صفحاتو پیدا کولو کې نشي رسېدی. دا اوس یو کمال ځان ته کمال چې لکه دغه ما خو اشارې کړي په خپله کاپۍ کې، دا اشاره دې ځي ته ده او دا اشاره دې ځي ته ده او بیا راخله او هغې کې قلم. څه کتابونه دي او دې کال کافیه وه جامع و د جامع طالب دی او پوهېږي دومره ډېر خدای تعالی به علم ورکړي خدمت کوي. اصل کې ما د خپل استاد ګرامي سره په باجوړ کې دغه وظیفه اجرا کړې ده، هغه ته به مناظرې ډېرې زیاتې پېښې دي او دا ما ته به وی تر صفحات زر پیدا کولای شي. دغه یو حدیث مې په دې کتاب کې لیدل او رانه ورک دی. بس هغه وخت کې چې ډېر کتابونه ما ډېر زیات مطالعه کړي، ډېر غټه مکتبه مو نو ما به ډېر زر زر پیدا کول. زم په هغه وخت کې د جامع طالب وم، همدغه عمر کې همدا د جامع طالب وم او د عبارات به مې ورته پیدا کول. خدا دا چې زه لږ لوبالي نه وم، دا لوبالي دی. لوبالي دی ته وایي چې شپه تېره شي دی خوشحالی، او هغه غم والا انسان دی چې هغه شپه فضول تېره شي دی خفه شي دا شپه ولې خرابه شوه یا په دې کتاب زه ولې پوه نه شم وجاړي. ما دومره ژړلي دي جامع ته که نه یقین وکړئ باجوړ کې پروت وم، کافیه مې ویله او په دې کافیه به نه پوهېدم. بس دا شرح ما سره دی. کله به داسې وخت راغی چې هغه به مې داسې دیوال ته ویشتې، بس ټوله شپه به مې وژړل په دې زه ولې نه پوهېږم دلته پروت یم. نو هغه طالب مولا کېږي چې ذهن نه دی ډېر کمزوري خو چې هغه سره غم وي. هر ښه سړي ته ورشي ما ته دعا وکړه چې ما خدای عالم کړي، دقه طالب مولا کړي او بل وخت دغه کې قیمتي کې لوبالي نه وي. دا خیل دي رانات خوانان او دا خلک اکثر د علم نه پاتې شه لوبالۍ نه. دلته پروګرام دی میلاد دی غر او پشه او نارې تکبیر والله اکبر چغې ووایي او بس روټۍ او غوړې دا راکاږي او نو ښه خوشحاله چې ما خو توره وکړه ما شپه تېره کړه. هلکه شپه تېرول خو هر رقم کېږي، کور کې هم تېرېږي بار هم تېرېږي، هغه نه مولا کېږي. او کم چا څه چې غم یې هغه مولا کېږي. حافظې پورې هم نه ده چې دا هغې نه ښه حافظه به ښه مولایي و، کمزورې حافظې والا به کمزورې مولایي. نه، چا سره چې ډېر غم او ډېرې وخت قیمتي کولو حق نه به خدای تعالی غټ عالم جوړوي. باب فی رؤیت الرب تبارک و تعالی فی النوم، په خوب کې د خدای تعالی دیدار کې دی شي که نه، دا باب دی. عبدالرحمن ابن عائش رضی اللہ عنہ فرمائے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رأیت ربی فی احسن سورہ، دا متشابہات ندی. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، ماتے فرمائے ملأ اعلی پس کی جگڑ کئی. فقلت انت علم یا ربی ربطا علم دیم. قال فوضع کفه بین کتفی، کف بلا کف دوڑو گو من زما کی وضعک. فوجدت برده بین تدیا، داغی اخوال من دوڑو سنو منز کی بیامنتا. فعلمت ما فی السماوات والارض، علم میراغ پاغاشیا چی پاسمانونو کیو پاغاشیا چی پزمگا کیو، اسمان و زمک کی چی سو پاغی میں علم راغے. دغه زینه د کلی تفصیلی استدلال بعض حضرات کوي، خدا کلی اجمالی دی علی الانواع چې په ټول انواع د عالم باندې علم ورکړي. دین بعد نبی علیہ السلام تلاوت کړه آیت وکذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، دارنګ من خودلی ابراهیم علیہ السلام تاجایبات د اسمانونو د زمکو. دا آیت ولی پیش کا استشهاد د پارا چې ابراهیم علیہ السلام ته د اسمان او ځمکې عجایب او علم خدای تعالی ورکړی. بعید یې ګڼئ انکار ته کولی شئ نه شئ، نو دغه شان زما په علم کې ولې شک کوئ چې هغه ته یې ورکړه خو ما ته هم دغه علم راکړه. نو دا آیت یې د دلیل دپاره پیش کړی. د مسند ابي اعلی پر روایت کې راځي 3 جلد 102 صفحه ده. فعلمت ما بین المشرق والمغرب، د مشرق او مغرب په منځ کې سو پاغي میں علم راغی. بما تو فرمایل یا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى، بے علم ورته وشو کنه. قلت ما عرضك في الكفارات، الكفارات څه شی دی؟ المشي الاقدام في الجمعات واسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاه بعد الصلاه للصلاه. فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته امه. جګړه پدی باندې کوي، جګړه پس شي کوي پدی باندې جګړه کوي چې کم سړی د جمعې منځ ته قدمونه ږدي
د دې قدم چې کوم اجر دی ملای اعلی چې کوم فرشتي دي جګړې وي یو وای دا زه د قبول زی تولم بل وای زه وړم دا خصم دا جګړه کوي سره چې زوړم د قبول زیتا او دارنګي اسباغ د وضو فی المکروهات پسخ جمی کې ته هغه تولانی او دس کې چې سم پورا او دس وشي کم زیره نه پاتې نشي او انتظار د صلات بعد الصلات الى الصلات دغه دې چې کوم اجر د یو منځنه بعد بل منتصر انتظار کوي فمن حافظ علیهن عاش بخیر ومات بخیر دا درې کارونه چې څوک په محافظت کوي نه همیشه کوي عاش بخیر ومات بخیر وکانه من ذنوبه کیوم ولدته امه دا سبب پاک شي نو دغه وخت پورې فيما يختصم الملائکه علی علم ورتنو چې دا غوي فرشتو په څه کې جګړه را او چې کله دغه علم ورکړې شنو به ته تاسو شنو متصل علم او ته پیدا شوه دا غي اظهار وکړه دا حدیث کڅوک حواله د دې لیکلې شي ډیرو کتب راخست تفسیر ابن جریر طبری وم جلد 240 صفحه ابن کثیر سلورم جلد 251 صفحه مجمع الزوائد وم جلد 1 صفحه مسند احمد اول جلد 318 صفحه مسند الشامین 315 مسند ابي اعلى سلورم جلد 315 او الوحاد المثاني پنځم جلد 9 صفحه مسند عبد ابن حمید اول جلد 223 صفحه تمهید ابن عبد البر سلرشتم جلد 313 صفحه تذکرة الحفاظ اول جلد 308 صفحه طبقات المحدثین بیاسبهان دریم جلد 413 معجم الصحابه دویم جلد 102 صفحه دا روایت حواله میں زیات ذکر کړي چې دا زمونږ په دعوه دال دی چې فعلمت ما فی السماوات و ما فی اللفظ دا علم استعمال شوی اسمان او زمکه کې چې سو زما په علم راغی